د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په افغانستان کې د پانګونې بللې په نوم یوه غونډه کې د سوداګرو او پانګوالو پر ملاتړ او دوی ته د لا ډېرو اسانتیاوو پر برابرېدو ډاډ ورکوي. ښاغلی برادر وایي اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي ودې د نویو کاري فرصتونو رامنځته کېدو له خصوصي برخې څخه ملاتړ او دغه راز د سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا په موخه یې بنسټیز اقدامات ترسره کړي دي. اسلامي امارت به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري درسره کوي انشاءالله تعالی. په پای کې له ټولو په کورننه او بهر کې میشت افغان صنعتکارانو او پانګوالو څخه غوښتنه کوم چې خپل صنعت او پانګه دې هیواد ته راانتقال کړي تر څو د هیواد صنعت پرمختګ کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ټینګار کوي واکپال حکومت د کورني تولیداتو ودې په موخه پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي دي او ټولو حکومتي ادارو ته یې هم امر کړی چې کورنیو تولیداتو ته په خپلو پیرېدو کې لومړیتوب ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي صنعتکارانو لپاره 160,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده او 1,200 پانګوال په بېلابېلو برخو کې $500 میلیون پانګونه کړې ده. در حدود 1200 شرکت داریم که متقاضی زمین هستند و در حدود $500 میلیون یا میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و کوشششان به این است که ما عاجلتر زودتر و بتانیم که در اختیارشان زمین بگذاریم. تاسو ته اطمینان درکو که تاسو سرمایه گذار موږ ته راځئ موږ داسې نه دي ویلي چې ته د ماښام ماته مه راځه ته په دې وخت کې نشې راتلی زموږ دروازې د تاسو په مخ باندې 24 ساعته خلاصې دي. تاسو یقین وکړئ که د شپې هم تاسو غږ وکړئ چې زموږ کار پاته دلته بند ده موږ به په دې ادارو کې د تاسو د خادمانو په حیث باندې انشاءالله ستاسو مشکل به حل کوو. بل پلو د واکپال حکومت چارواکي وایي هغه راستنېدونکي صنعتکاران او سوداګر چې ماشین الات او تجهیزات راواردوي له ګمرکي مالیاتو معاف دي او د صنعتکارانو او سوداګرو په غوښتنې د هغوی تخنیکي کارګرو او بهرنیو انجینرانو ته 2 کلنې ویزې صادریږي. سرمایه خدا یا صنعت خدا به بیرون انتقال دادن یا در بیرون سرمایه گذاری کردن. امروز در امارات یا در ترکیه یا در ایران یا دیگر کشورها تقریبا خیلی سرمایه گذاری کردن. اگر اینا لطف کنن نیمایی سرمایه خود به افغانستان انتقال بدن افغانستان خودکفا بشه. قانون د ځمکو او هغه راستنېدونکو سرمایه‌دارانو ته طرز العملونه د جناب محترم امیرالمؤمنین د طرفه نه یو لوی زیری دی سوداګرو او سکتور خصوصي ته چې باید راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. زه هم د افغانستان د یو فرد په حیث د سکتور خصوصي د یو سپینګیري په حیث باندې د ټولو هغه افغانانو نه خواهش کوم چې په خارج کې دي چې خپله سرمایه راوړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په هیواد کې د ننه او بهر له افغان صنعتکارانو او سوداګرو غواړي خپله پانګه هیواد ته را انتقال کړي او د افغانستان په پرمختګ کې خپل مسؤلیت ادا کړي.